کله زامن جدا شي او د چا سره پلار او موري د کم بچی سره مور او پلاری د هغه ژوند ته وګورئ د هغه رزق ته وګورئ دا یوازې د مور او پلار د ژوندانه پورې بنئ سبا به د مور او پلار وفات خود دی بچی رزق سی کوي د به ژوند پراخ د به رزق کې برکت دا دغه کمزوري مور او پلار د دعا برکت دی ها مور چې په کوم الفاظ دعا غواړي په اق الفاظ الله قبلې امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف لیکلی دی څومره د احادیث یو لوی کتاب لیکلی دی د پستر ګړون و مور به دعا غوښتله الله زما د بچی نظر واپس الله زما د بچی نظر واپس خوب ولیدو ابراهیم علیه السلام ورته وی پاسه الله ستا دعا قبول کړل او د بچی نظر د الله واپس حدیث مبارک کې راځي د ټولو نظر قبلی دن کې دعا هغه د چې کله پلار د بچی د پاره دعا وغواړي د مور او پلار د دعا د پاره ساتي د دې په وجه الله تعالی رزق ډیر زیات درکړي ښا د دې په وجه رزق کمیږي نه نبی علیہ السلام وینا دا چې تاسو ته رزق درکولې کیږي بضعفائکم د دې کمزوري طبقه په وجه الله تاسو ته رزق درکړي ښا زور کوم ولا تقتلوا اولادکم موجنی مقتلوی خپل اولاد خشیت املاق د یری د غریب کېدونه د غریب کېدو د یری د وجنه د غربت د یری د وجنه الواد موجنی نحنو نرزقهم و ایاکم مونږ رزق ورکو دی او تاسو ته ان قتلهم کان خطئا کبیرا بیشک د دی وجل د لوی ګناه ده نو دی به د دې یرینا الواد وجنه چې سبب د دی بوج په مونږ راځي د دی رزق په مونږ او د دی نفقه په مونږ نو الله تبارک وتعالى غو مسله واضح کړله چې نحنو نرزقهم و ایاکم مونږ دی تم رزق ورکو تاسو تم درکو نو دسی بنه کوي احادیث مبارکو کې راځي چې کله یو سړی چې د الله تعالی یو بندي او د خپل اهل او عیال کفایت کوي کفالت کوي او د غریبانو مدد کوي نو الله تبارک وتعالى د ته دومره رزق ورکي چې د دم پوره کیږي او د چې د چا کفالت او امداد کوي داغي ورسرم پوره کیږي پوره په دې ځان پوه کوي یو سړی د صرف خپل ضرورت پوره کوي او د بل چا کفالت او د بل چا مرسته نه کوي نو الله تبارک وتعالى دل دومره رزق ورکي چې څومره د کافي کیږي او چې یو تن پکې د غریبانو امداد کوي او د رشتہ دارانو کفالت پکې کوي نو الله دل دومره ورکي چې د دې ټولو کافي کیږي د پدې شکر وباسه کته د یو غریب کفالت کوي د یو کونډه کفالت کوي د یو یتیم کفالت کوي نو دا به الله اسد ته د رزق رسو خو چې ستا په ذریعه الله رسي ته شکر وباسه نو بے فکر شتاله به الله دومره رزق درکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی انما تنصرون وترزقون بضعفائکم تاسو ته چې الله رزق تاسو ته درکولې کیږي او تاسو امداد کیږي نو دا د کمزور خلقو په وجه کې مونږ چې پلار او مور بوډا شینه یو تپلی او بل تپلی نبی علیہ السلام فرمای تاسو له چې الله دا رزق درکې بضعفائکم دا د دې بوډاګانو په برکت د دې سپینو ډکو په برکت الله تاسو له رزق درکې دا سپینګیره پلار چې ناشته د په وجه الله تعالی رزق درکې دا برکت به بیا نه ګوري خا چې دا پلار نو کنا په رزق کې بده دا برکت نه ښه نو دا رزق چې میلاویږي د خلقو ته نو دا د کمزور په وجه دا د بوډا پلار او د بوډای مور برکت ته چې د دې کمزور په وجه الله تبارک وتعالى د ځوانانو د رزق ورکړي ښا
نو چې چا کور کې بوډاګان وي مشران وي دی بوج مګنئ مونږ خو وایو چې دی مونږ جدا کو نو ما ته به رزق کې لږ کمی راشي په ما به خرچه لږ سپکه شي نه چې دی در سره د دې په وجه به الله تعالی رزق درکړي دا لیدلې کتلې خبره ده ځان له عظما یې زه د معاشره کې وګرځئ